السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم اسدر ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم څنګه کولی شو چې تاسو د میسنجر، واتساپ یا هر کوم نور سوشل میډیا چې تاسو استعمالوئ، هغې د جلکۍ په اواز یا هم بل چې ماشوم اواز، هر اواز تاسو زړه هغې ته میسج وکړو. یعنې ملګرو زمونږ به هغې دا خپله وي او کوم اپلیکیشن کې چې موږ کار کوو هغې اپلیکیشن په وسیله موږ کولی شو خپل غږ د جلکۍ غږ ته یا هم ماشوم غږ، هم د زړه ښځې یا هم د زوړ سړي غږ ته خپل غږ واړوو. نو دا ډېره ښه خوندور طریقه ده. هیله چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو سکیپ نه کوي. ملګرو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم تاسو څخه وړاندې شانته غوښتنه لرم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو زموږ هر نوې اپلوډ شوې ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته ضرور رسېږي. نور مو که چېرې ویډیو خوښېده لایک یې کړئ او که نه هم خوښېده څه مشکل نشته مې لایک کوئ. اوس ورځو ملګرو څنګه کولی شو خپل هر چا ته واتساپ یا هم مسنجر کې د جلکۍ په اواز یا هم بل هر ستاسو زړه وي میسج وکړو. نو له موږ سره اوسېږئ. د دې لپاره ملګرو چا ته په واتساپ کې د بل چا په اواز یا هم جلکۍ په اواز هر څه اواز تاسو هغه ته میسج وکړو. دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. هغه اپلیکیشن باید موږ را ډاونلوډ کړو. اپلیکیشن لینک انشاءالله زه د ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم. له هغه څخه کولی شئ دا اپلیکیشن په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. که چېرې ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو د ویډیو ډسکرپشن کې لینک در کوم انشاءالله. او که چېرې ویډیو په فیسبوک کې ګورئ تاسو زموږ فیسبوک پیج هم سره لایک کړئ، ټیکنیکل احمدزي په نوم ده. نو هغه کې دا که چېرې فیسبوک کې ګورئ نو لینک د ویډیو پاس ته کوم یا هم په لومړي کمنټ کې تاسو ته د اپلیکیشن لینک میلاو شي. نو تاسو اپلیکیشن خلاصوو. نو دا اپلیکیشن د ملګرو دا کوم ځای جلکۍ تصویر پرې لګېدلی ده دا د ملګرو ګرل وایس چینجر. دا اپلیکیشن باید موږ خپله ډاونلوډ کړو. نو هېڅ مشکل نه، ساده ده. دا یې ملګرو دلته کوم د وایس نشان ده، په دې باید موږ کلیک وکړو. نو دې چې باندې چې کله کلیک وکړو نو زموږ به څنګه چې ملګرو ټاپ ټو سټاپ ریکارډینګ دا د ملګرو سیکنډ روان ده. زموږ ریکارډر څنګه ده چلان ده. هر څو سیکنډ نه چې ستاسو زړه میسج وکړي دلته غږ کې وغږېږي. لکه زه څو ساعته یم غږېږم دلته تاسې وغږېدئ ملګرو او دلته ریکارډینګ روان ده. هر څه مو ستاسو خوښه هغومره وغږېږئ. کله چې وغږېدئ نو دا به څنګه کوي، په دې باندې بېرته کلیک وکړئ. دا به څنګه شي سټاپ شي. مثلا زه اوس دا 23 ثانیې وغږېدم، غواړم چې دا بېرته سټاپ کړم. نو په دغه به څنګه کوو کلیک وکړو. دا څنګه کومه کلیک کومه دې صفحه به موږ ته اتومات راوړي. ینګ ملګرو جلکۍ ینګ لیډي څنګه دې کولی شو، سمال بیبي څنګه کولی شو، وړکۍ یا ماشوم څنګه کو په دې باندې اواز واړو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دا به سمال بیبي یعنې وړکۍ حیوان ته څنګه شي ایرس بیبي ته کولی شو. تکلی اییر ګرل دی نه ملګرو ایرس ګرل کولی شو. دلته لیکل 3 کلن ماشوم، مثلا 10 کلنه جلکۍ، مثلا دا 14 کلنه جلکۍ اواز شو، 20 کلنه جلکۍ اواز شو، 15 کلنه جلکۍ اواز شو. دلته اولډ وومن دی نه ملګرو های پیټیک چین ګرل ته ګوره هر کوم ستاسو زړه هغه ټول دلته پکې شته. کله چې دغه ویډیو غونډه اپشن څه ده په دې باندې کلیک وکړو نو څنګه چې دا به راته پلی شي. ملګرو ورته ووایئ چې دې باندې کلیک وکړو دا به څنګه شي پلی شي. مثلا د جلکۍ مو غوښتل دغه نه 10 کلن جلکۍ ده هم 14 کلن جلکۍ اواز تاسو ته اوري. که چېرې تاسو ملګرو په دې کې لږ د خپل اواز د جلکۍ غوندې واړوئ، کله چې تاسو غږېږئ جلکۍ په شان ته وغږېږي دلته به تاسو اواز څنګه شي مکمل د جلکۍ په اواز واړوئ. نو تاسو د 20 کلن څنګه کې ورته انتخاب کړو. مثلا بیا چې انتخاب کړو دغه 3 اپشنونه څه دي، په دغه ډاټا به کلیک کړو. سیو ریکارډینګ دې به سره څه کولی شو، ریکارډینګ څنګه کړو سیو کړو. دې کله چې ریګټون دې کولی شو، د ریګټون څنګه خپل موبایل هم کله چې موږ میسج راشي هغې ته واړوو. سیټ ټو نوټیفیکیشن رینګ دلته کله چې نوټیفیکیشن ته څنګه کړو دغه کوم وایس څنګه کړی هغې ته واړوو. دلته لیکلي موږ شیر کله چې پرې شیر اپشن باندې کلیک وکړو دلته کولی شو مسنجر لارې هم د خپل وایس میسج چاته ولیکو، هر چا ته تاسو کوم مخاطب یې هغې ته ولګو. دلته کولی شو د واتساپ لارې هم دا میسج ولګو، چاته څوک غواړو هغې ته جلکۍ په اواز میسج وکړو. یا هم ټلیګرام په لارې وای فای ډایرکټ اضافیه هر لارې کولی شي دا خپل وایس میسج څنګه شیر کوي هغه نفر ته یې ولګوي. دا ملګرو د اپلیکیشن طریقه څنګه کولی شو خپل اواز د جلکۍ په اواز یا هم د وړکۍ ماشوم هر ستاسو تلوي هغې ته یې واړوو. نو هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بیا پورې چې داسې خوندوره ویډیو تاسو مو د کومه پلوی او بخښونکي خدای مو سپارمه. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.